د پهلګام اٹیک نه پس څنګه چې پاکستان به دا خبره کوله چې انډیا په پاکستان کې د ډېر لوی دهشتګردۍ منصوبه جوړه کړې ده او د هغې دپاره ټي ټي پي یا دغه استعمالوي شي بیله استعمالوي شي. اوس دا پرون چې کومه واقعه وشوله چې د شمالي وزیرستان حسنخیلو علاقه کې بابک غر کې پاکستان چې کوم دی 550 د پاکستان تحریک طالبان کسان چې دی هغه وویشتلو، په هغې کې زیاتره افغانانو. اوس د دې واقعې نه دا پته لګي چې واقعي هندوستان دا شی استعمالو. اوس دا واقعیا وشوله نو هندوستان ته یو بل شک هم راغی چې کېدای شي افغان حکومت هم د پاکستان سره تعاون خو نه کوي، نو فوري طور باندې خپل نماینده آنند مشرا چې دی هغه کابل ته لیږلی دی. خو ښکاري داسې دې وخت کې چې پاکستان کوم تیارې کړې دی په هر فرنټ باندې انډیا دپاره تیار دی، که انډیا په هوا راځي، که انډیا په ځمکه راځي، که انډیا په سمندر راځي، یا که انډیا په انویزیبل فورسز په دې دهشتګردۍ په ذریعه باندې کوي، نو پاکستان ته دا وښول چې سازش به تاسو جوړوئ، ناکامه کوو به مونږه. همدغه سازش د انډیا ډېر لوی چې دا 50 کسان ناغلي وي، نو تاسو سوچ کوئ چې دا به څومره تباهي که 50 دماکې مې کړې وې سرې په، نو د هغې به لکه څه چلو. ځکه دوی په بنو چې اټیک کوو نو 18 کسان 10 کسان یې پکې استعمال کړو، په جنډوله باندې هم دوی 10 کسان چې کوم دی سوسایډ بمرز استعمال کړو. نو که دا خلک راغلي وي او دوی په پاکستان کې په 50 ځای باندې کاروایانې کړې وي، نو انټرنیشنلی هم پاکستان ډېر بدنام شو، خو خدای پاک پاکستان ته کامیابي ورکړه.